په هلمند کې تر هغه وروسته د پاسپورت دفتر ته ګڼ کسان ورمات سوي چې کله د طالبانو حکومت په دا وروستیو کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو ویش هلمند کې پیلوي. د پاسپورټونو ترلاسه کوونکي کسان د درملنې لپاره له هیواده بهر تلل غواړي یا هم تجارت او محصلین د بورسونو لپاره د پاسپورټ جوړولو لپاره راغلي. یاد کسان دلته د راتګ ستونزو او غوښتنو په اړه وایي. مګر دلته مجاهدین حتی خپل تر اندازې زیات کومک خدمت کړی دی د ولس لپاره په دې خاطر باندې چې یو منظم توګه هر څوک راسي خپل پاسپورټ واخلي. خو متاسفانه دا دی چې دا زموږ خلک د ښار خلک چې دي حتی دوی په ولسوالیو باندې تقسیم کړي دي چې یو ورځ د یوې ولسوالۍ دوه ولسوالۍ نه پاتې بله ورځ د بلې ولسوالۍ دي. مګر دا زموږ د ښار خلکو ټولو یو بیروبار بیا د اندازې ډېر کړی دی او دوی ته زیات مشکل پیش کړی دی. مشکل دا دی چې دوی ډېر تلاش کوي چې موږ دا منظم کو او تر ډېره حده موږ راضي او پروسه یې ډېره شفافه کړې ده. دا تاسو ته خپله معلومیږي. د شفافیت دی نو زه نن راغلی یم ما ته چا نه دي ویلي چې رشوت راکړه یا نه کېږي یا ولاړ شه یا مه راځه یا ته څوک یې. زه په خپل نوبت د مساکله راغلی یم چې د مساکله او د نوزاد نن د ششنبې ورځ د نوبت دی. غوښتنه مې دا ده چې په سمه توګه هغه رقم چې خلک رعایت یې غواړي نه په واویسته نه په شي خپل کار پرمختګ ورکړي چې هم موږ راضي هم حکومت هم رعایت ګرده راضي. هلمند کې د پاسپورت مدیریت مدیر حبیب الرحمن خبیب وایي اولیت هغه کسانو ته ورکول کیږي چې عاجل مریضان ولري. خبیب زیاتوي چې ورځنی عواید مو د 1 میلیون څخه تر 1.5 میلیون افغانیو اټکل شوی. هر ورځ د 100 څخه تر 200 کسانو پورې مراحل طی کیږي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د ولایت کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ روانه ده او له دې اړخه د طالبانو چارسنبالي حکومت ته ښه عواید ترلاسه کیږي. موږ کوشش کوو چې تر ټولو اولویت مریضانو ته ورکړو. هغه مریضان چې د تداوي لپاره ضرورت لري پاسپورټ واخلي او یو خواته ولاړ سي هغو مریضانو ته تر ټولو اولویت ورکوو او هغو تجارانو ته اولویت ورکوو چې د هغوی اقامت تر وخت تېرېږي. نو کوشش کوو چې دغو خلکو ته اول نوبت ورکړو او د دوی هغه کار عاجل خلاص کړو. زموږ الحمدلله اوس پر حاله کار ډېر منظم روان ده او په ډېره خوندوره طریقه سره روان ده او روزمره مراجعین مو تقریبا له 1000 څخه تر 1200 کسانو پورې داسې اندازه مراجعین لرو او روزمره کار چې موږ دلته تقریبا د خلکو اسناد او مراحل ټول مکمل طی کیږي هغه له 1.5 سلنه تر 200 کسانو پورې. نو کم اندازه بیروباري خامخا تقریبا زموږ د کار اوس په حال 12 ورځې کېږي چې د هلمند ولایت پاسپورت مدیریت کار شروع کړی ده او روزمره عواید مو تقریبا له 1 میلیون افغانۍ تر 1.5 میلیون افغانۍ پورې تقریبا اټکل شوي دي. دا معنی ثابت په هغه حالت باندې کله کم او کله زیات دي. د طالبانو چارسنبالي حکومت لومړی ځل د روان کال د میزان په 14مه کابل کې د پاسپورټونو د ویش چارې پیل کړې او وروسته یې نورو ولایتونو ته هم دا لړۍ وغځول. عبدالله حکمل، هلمند.